د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وزیر ویلي چې ممکن د اسلامي امارات پر مشرانو د دوی د نیولو په خاطر جایزه کیږدو. دا ګواښ په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې ډونالډ ټرمپ د امریکې نوي ولسمشر ویلي و چې که چیرته زموږ تجهیزات بیرته را نه کړل سي د اسلامي امارات لخوا موږ به پیسې چې افغانستان ته ورلیږل کیږي دا بند کړو. بل خواته تازه بیا اسلامي امارات د دغه خبرې په غبرګون کې ویلي چې 20 کاله تیر جهاد یو ښه درس ده د امریکایانو دپاره چې پر موږ باندې فشارونه تاثیر نه کوي. او د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وزیر دې بیرته خپل دغه خبره واخلي. د نن شپې پروګرام مو د امریکې او د افغانستان روابط دي او وروستۍ خبرې دي چې ترسره سوي. په پروګرام کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. راسره میلمانه هر یو سیاسي و نظامي شنونکی ښاغلی سلیم پیگیر ده. بل میلمه راسره سیاسي و حقوقي شنونکی ښاغلی قاضي محمد حسن اقیار او بل میلمه راسره پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج ده. تاسو ښه راغلاست وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. مارج صاحب تاسو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د وزیر د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ مننه. زه لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته ډېره قدرمنو مېلمنو ته اقیار صاحب پیگیر صاحب ته او لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د امریکا دا وروستي فشارونه، دا وروستۍ بهانې، دا وروستۍ ادعاې، خبرې، اتهامات دا په دوه شمن ډېر قوي دلالت کوي. یو دا ده چې دا کومه پروژه لري، کوم برنامه لري، د هغه لپاره زمینه سازي کوي، لار هواروي، شرایط آماده کوي، ذهنیتونه جوړوي، انعکاسات اوري چې له کومو تکتیکو له کومو لارو استفاده وکړي. دا بیا دا مسله ډېره مهمه ده. دوم دا ده چې جمهوري خواهان چې د افغانستان په مسله کې دنیا په ټولو مسایلو کې لکه عراق و سوریه او نور خاصه د افغانستان په مسله کې دوی مسؤل دي. دوی په وخت کې دا برنامې شروع شولې، 20 کلنې جګړې وې، وزلو جنګ مسایل او بیرته بیا نو د دوی تګ و ناکامي. اوس دوی مسؤل دي هم دیموکراتانو ته، هم د امریکا وګړو ته، هم نړیوالو ته. نو نظام د براعت دپاره دوی مجبور دي داسې ویناوې وکړي. مارج صاحب دلته اوس خبره دا ده چې د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره په داخل کې ډېر مسایل دي چې دوی وایي موږ یې جوړوو. د باندې له سیمې و نړۍ سره د هر هېواد په مقابل کې دوی یوه خبره لري. په دغه ډول سیاست یا پالیسي سره چې اوس یې امریکا لري یا نوې واکمني غوره کړې، دا به امریکا کومې نتیجې ته ورسوي؟ هېڅ خبره نه کېږي. ګورئ موږ تاسو په تاریخ کې اورېدل دا خو 40 رئیس جمهور د هر واره چې نوی هر مملکت کې تقریبا چې نوی تحول راسي او نوی زعامت او نوی حکومت دوی بیا ډېرې ژمنې کوي، خبرې کوي، کمپاین په وخت کې کومې خبرې کړي دغه لپاره دا مسایل وړاندې کوي. ما په حقیقت کې ګورئ چې هماغه نورمال حالات روان دي. چون ما عرض وکړه جمهوري خواهان چې په ډېرو مسایل د قضایي دنیا کې د افغانستان کې دوی مسؤل دي. د مسؤلیت د اعاده دپاره او د دې لپاره چې بانې او پلمې جوړې کړي یا دنیا ته زینت ورکړي دا اظهارات کوي. اما په ټوله کې د امریکا بهرنی سیاست یو اداره ده FCR ورته وایي، دا فدرال کونسل چې ده، دوی معمولا بهرنی پالیسي او سیاست مخکې جوړه کړي. د 80 کالو، 80 کالو، 10 کالو، 100 کالو د CIA په مرسته مخکې بیا لکه FBI اداره چې یو برنامه کورنۍ جوړوي، بیا NSA یا نېشنل سکیورټي ورته وایي، دوی په همکارۍ مخکې کوي. نو بنا نوی ولسمشر یا اجرایي حکومت معمولا حکومت اجرایي څانګه لري، دوی هماغه پالیسي نه مارج صاحب هلته سیستم پروت ده. امریکا به په خپله نوې واکمني کې چې دغه 15 کاله دی واکمني کوي ټرمپ، د امریکې داخلي مشکلات بالوي که به بیروني سیاست تعقیبوي؟ نه دا حکومت دا خو دواړه مخته بیایي. نه هغه جنجالونه چې ورته پراته دي، یعنې کولی سي په دومره وخت کې له ټولو خواو ووځي که چیرې دا خپلې خبرې دی غواړي عملي کړي؟ دوی د 15 کالو دپاره دا برنامه نه ده چې اوس نوی ټرمپ راغلی 15 کاله دا کار کوي. دوی برنامه مخکې ما ویل چې FCR پخوا جوړه کړې ده، پلانونه د هغه ته ټول مسایل، بودیجه، تخصیص،
پلان برنامه هغه خو یوې خواته مارج صاحب هغه به یوې خواته پرېږدو چې د دوی اصلي سیاست او پالیسي میکران څه کوي او څه لري خپله که چیرې د ده دغه خبرو ته تحلیل ولرئ چې دی کولی سي که چیرې هغه وغواړي عملي کړي له دغه مسایلو ووځي که متحدین یې ورسره لاس یو کړی د ټوله ګټه په پام کې نیولي دا کولی سي. اما یو خبر د مخالفینو هم په عمومیاتو کې امریکا او روس مثلا که ووایو د شاک فخر دوی یو بل سره تفاهم کوي. داسې نه ده چې یو نفر اقدام وکړي بل ورته بې تفاوته پاتې سي. جګړه کوي، زور ازمایښت کوي، خپلې وسلې خرڅوي، په خپلو بانو پلمو باندې دواړه خپلې ګټې ترلاسه کوي. اما په پای کې بیا معامله کوي. معامله چې هم دواړه کیني یو بل سره ګټې سنجوي. که د اوکراین جګړه هم ختمېږي دوی معامله کوي. که امریکا په افغانستان کې کوم عمل کوي د روس او د چین اجازه او تفاهم سره اخلي د دوی تصریح کرښې معلوموي چې څه وکړي. لکه په 2001 کال کې وکړه په اروپا کې مننه کوم نورو هېوادونو کې دوی ترایمه دا کار نشي کولی. بنان یو خبر ده چې خپله مملکتونه درېیمه نړۍ دنیا دوی باید تدابیر ولري، امادګي ولري، له مسایلو ځان باید واقف کړي، خبر کړي. دا اوس وخت کې خوشبختي دې که ده چې د امارت اسلامي چارواکي سفرونه وکړل اماراتو نورو جهو ته. دا د افغانستان په ګټه ده ځکه دوی ځان واقف کوي، خبروي، بېرته راسي دوی تدابیر ونیسي چې درېیمه نړۍ لکه افغانستان چې دوی بیا قرباني دوی برنامو نسي او نه مخوفیان هغه بیا د ګرمو جګړو ډګر وګرځي. دغه اوسني حالت کې یو تدبیر نیول، پلان جوړول، برنامه جوړول، سیستم تیارول، معاملې ته د خپلو ګټو پر بنیاد د خپلو عنعناتو، رسومو، مذهب هر څه پام کې نیول، یو معاملې ته ځان عیارول، دا معمولا د درېیمه نړۍ په ګټه. دې ته باید موږ ونه ګورو چې ټرمپ څه کوي دا د موږ په شر ده. برعکس د موږ په خیر باندې هم ده که چیرې موږ ورته تدابیر ونیسو. هوښیار مو همیشه ویلي هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه له دغسې عملو نه، دغسې بحرانو حادثاتو نه د فرصت په توګه ورته ګوري. مننه کوم مارج صاحب. دا پاکستان، ایران یا نور هېوادونه ولې اوس فعاله دي؟ دا وزیر د خارجي د ایران ولې راغی؟ څو موده مخکې رئیس جمهور یې لاړ تاجکستان ته، روسیې ته، هلته سره وغږېدل، برنامې جوړې کړې د غرب دپاره چې ټرمپ راځي څه کوي. ځکه اوس خو ولسمشر نسي راته وزیر خارجه یې راولېږه چې له طالبانو سره دا مسله شریکه کړي. چې هند هم فعاله سوی ده، مثلا سعودي ته ګورو یا امارات ته یا پاکستان ته، ټول په دې پوهېږي چې څه تحولات را روان دي. ځان واقف کوي، برنامه ورته جوړوي، بهرنی سیاست ورته جوړوي، ځان ته تیاره نیسي. خوشبختانه چې امارت اسلامي ورته کار کوي. پخوا کې به دا کار نه کېده، هر څه ته به منتظر و ته ویل چې بهرنیان څه کوي. نن سبا چې ګورو امادګي ورته نیول کېږي، دا د افغانستان په خیر دی. مارج صاحب دا چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وزیر ویلي چې موږ ممکن ګواښ یې کړی چې د اسلامي امارت د مشرانو پر نیولو باندې جایزه کیږدو. تاسو د دې موضوع په اړه څه وایاست؟ وایي که هر چا ونیوه. ګوره یوه خبره زه وکړم په صراحت باندې، امریکا له افغانستانه لاس نه اخلي. امریکا دلته پلانونه لري، برنامې لري، دلته عریفانو دپاره دا ستراتیژیکه نقطه نه خوشې کوي. په یوه ډول نه یو ډول تعامل ته غاړه ږدي. اوس یې میښې ده غاړه. له دغه فرصته باید موږ استفاده وکړو. نه وسته مسته د امریکا څنګه چې پیګیر صاحب تسته که یو توپک او شی پاتې هغه هم په جنګ کې غنیمت ته هغه نیول سوی د هغه هم څوک نه ورکوي او نه امریکا یې وړي نه یې وړی سي. دا دغه سیمې ته په خپل وخت کې یو پیغام ورکړه چې انزل ته وسته زور لرم. دا مسله وه. نه دا پیسې بندول دا شیان هم هغه صرف خلکو ته دنیا ته کوي زیان افغانستان کې اثر لرم. عمومي صحیح ده چې دغه دوی د اعلانونه خبرې په عام خلکو تاثیر کوي، خلک ورخطا کوي. دلته مثلا ډالر پورته کېږي او شی کېږي، ما په عمومیاتو کې دوی دا کار نه لري. مثلا دی وایي د وزیر د خارجي زه پر خلکو باندې انعام دم په ګرفتارۍ کې. په څه شي انعام دی؟ چارواکي روان دي تمام راځي امارات متحده ته، بلې خوا ته قطر ته، چین تر اسلام آباد ته، مسکو ته راجع پورې. ته نیوی سې؟ تا نیولي دي؟ ته خو له پخوا هم نارې وې دا سفر محدود دي او دوی باندې د توریستي او تور لیست او دا څوک یو تور لیست کوي. ته ولې بیا نه ګرفتارې؟ ته څوک یې چې ولې ګرفتار کړې؟ په کوم اصول یې ګرفتارې؟ نړیوال اصول باید دلته توضیح لري، لایحه لري هر څه. لکه ابو رضی الله څارنوال ده که څارنوال د محکمې د جنایي نظم په سر اعلان کړی ده، زه مثلا شیخ هیبت الله مثلا د رئیس محکمې حکم باید صادر سي. ته څوک دا کار کوي؟ په کومه لایحه باندې کوي؟
صحیح ده چې افغانستان په هغه وایي چې زه نړیواله محکمه یم د نړۍ لپاره عدالت کوم. نه هغه خو بیا ځان ته لایق لري، هغه چې په جوړه سوله هغه خپله لایق کې چې خلکو امضا وکړي او منشور لري. یو جرم چې نړیوال سي د افغانستان له مرزه اخواته تر اوسه پورې چې پاکستان کې، ایران کې او بل نړۍ کې د بشر حقوق د افغانستان خوا نقض سوی خو نه ده سوی. دا کورنۍ مسله ده، ته خو په دې کې نه شې کولی. یو مسله چې دوم هېواد ته راځي چې هغه بیا هم عمومي نه وي، حقوق بندول خصوصي دوم لکه تو منځ کې بل کېږي. که درېیم هېواد پکې راګیر سي بیا نو نړیوال کېږي. دغه ډول خبرې او دغه ډول اقدامات د افغانستان او د امریکې د اړیکو په تړاو څه تاثیرات لري؟ تاثیرات په دې لري چې نفرت زیاتېږي نور د امریکا پر وړاندې. امریکا خلک او دولت دا درک کوي، دوی سر مقدماتي مورد دا خبرې کوي. اما تاسې باور وکړئ دا ټول د افغانستان په ګټه ده. د افغانستان په ګټه په دې چې پام د امریکا او د نړۍ افغانستان ته کوي. دوی یو ضرورت پر بنیاد افغانستان ته را روانېږي. کله چې ضرورت راغی دا ځان ته یو لیست لري، شرایط لري. دلته اوس په کار ده چې د موږ لیست او شرایط چې شی ده ورسره کینو تعامل سره وګورئ. دغه خشونت او جګړه او جنګ او دښمني تر اخره پورې نه وي. امریکا په ویتنام کې هم 100 کاله جنګ وکړ. ما اوس ګورئ ښه اړیکې سره لري، سفارت لري، ډیپلوماتیک اړیکې لري، راکړه واکړه سره ساتي. نور هېوادو هم جګړې او جنګونه کړي دي، مانه پس بیا ښه سره ساتي. عراق او مثلا ایران او دوی هم داسې کړي. موږ باید نور له امریکا سره باید د دښمن په سترګه ونه ګورو. که دوی دښمني نه کوي، که دوی راځي تعامل ته غاړه ږدي او لاره جوړوي. امریکایي چارواکي په اوس وخت کې باید څه وکړي له افغانستان سره؟ دوی باید راسي، دوی درک کړی، دوی تاریخ مطالعه کړی، دوی په هر څه باندې پوه سوي دي. دغه خبرې چې هم کوي دا معنا دا سیاست برعکس وي. سیاست کې چې څوک وګوره پټګي کې وګوره خرمبېږي، هغسې بیا نه وي. لکه یو متل ده که نه و اسمان چې وګوره غورېږي وګوره نه ورېږي. سیاست کې برنامه مخکې جوړه سوي، پلان وي. دغه تکتیکونه استفاده کوي چې خپله برنامه څنګه پلي کړي، څنګه عملي کړي. زه ګمانه کوم چې امریکا بیا جنګ وکړی شي او یا ملت اجازه ورکړي نړۍ یا له تېره تجربې نه ده دوی په دې باندې پوه شي څه چلند سره وکړي. څه لا اوس راځي سیاست کوي، له ډیپلوماسۍ نه کار اخلي. د موږ تیاری اوس جګړې ته نه ډیپلوماسۍ ته باید وي، پروګرام ته برنامې ته چې څه ورسره وکړو. آیا د ده راتګ تعامل کول رابط ساتل د موږ په ګټه ده که په تاوان ده؟ د موږ ګټه په چیش کې ده، څه ورسره وکړو. دې باندې باید چارواکي کار وکړي. او زه متأکدم چې اوس د تجربې پر بنیاد دا کار کوي. ګوره ښاغلی متقي لاړ سفر یې وکړ امارات ته. دا ترا په دې مفهوم نه و چې امارات چارواکو سره کتل، هلته له ډېرو خلکو سره وکتل، کتلې تر هند او تر امریکا او تر نورو پورې. و دا نور چارواکي تللي دي مثلا دوی سره کتنه کوي. دا د افغانستان په ګټه ده. بیا په دې باندې تاکید کوم چې ځان واقف کړي، په حوزه کې همدغسې نور سفر نه وکړي، له ایران سره، له روسیې سره، له چین سره، له پاکستان ګاونډیانو سره، سیمې هېوادو سره اوضاع او حالاتو نه ځان خبر کړي. را دې چې بېرته د برنامه جوړ کړي. برنامه د په تنهایي نه کېږي. کارپوه کسان، مسلکي کسان، هغه کسان چې هېواد ته ژمن دي، نه هغه مفسدین او خله و فاسدین چې وخته یې دوی یادوري وسوله. او بل دغه د ګواښ د دغه نورو نه چې مثلا یو چوشک په لاس کې وزاته جنرال، هغه جنرالي موږ ته معلومه ده چې دی څه رقم جنرال سوی، چا جنرال که کوم استخباراتو جنرال کړ. د جنرال و هغه به معلومه عربي ښوونځی او عربي پوهنتون و تعلیماتو مثلا تجربه و کار و سن و عمر هر څه. دا خو هغه و چې هوایي جنرالیان یې ورکول کړه، تقریبا 6.5 ساعته پیسې کې جنرالان وو. همدغه چې حساب کړی خواته یو ملا د جومات هم کرځي ته ولاړ صاحب جنرالي راکړه. یو اشپز هم ورته کېناسته ولا اشپزي بده صاحب را جنرالي ورکړي. دا شیان دي نو د ګواښونه نړۍ نور نه دوی مني. دوی امتحان ورکړی. دا برز قانوني ناست ورته خبرې کولې ځان یې سپینه کفتره جوړه کړې وه. که دا اغلا یې چا وکړې، دا چور چا وکړه، دا غصبونه چا وکړه، دا جنګونه چا وکړه، دا لنډغري چا وکړله، دا د ملت وینې چا وچکلې، دا واک یې څوک و؟ نه شرم لري د احمد پیګیسۍ خبر، نه حیا لري دا خلک. مننه کوم، بېرته راځو تاسو ته. دا کومه لنډه خبره، دا کومه فایده نه کوي. بهتره ده چې افغانان سره اتحاد و متحد سي، له امارات سره. امارات هم په ملت تکیه وکړي، ملت هم کومک وکړي.
عمومي ګټو ته په پام کې نیولو سره. مارج صاحب وخت پای ته رسیږي، په څو ثانیو کې راته ووایه چې څه باید وسي چې تقابل په تفاهم بدل سي. ګوره زه یوه خبره کوم چې بیا هم هر څه باید موږ داسې ساده فکر ونه کړو او ځان باید یعنې سیاست و معاملې ته آماده کړو. داسې هم نه ده چې مثلا موږ امریکا ماته کړه دا مو کړه نور آرام کښېنو، بیا هم باید تیاری ونیسو به تفاوته کښېننو. ترامپ علاقمندي لري افغانستان سره، صحیح ده چې دا وری په بل ډول باندې وړاندې راځي، مخې ته به راځي، اما د امارت اسلامي چارواکو ته پکار ده سیاست هم کار واخلي. داسې هم کیدای شي کله کله بیا نو منفي خواته هم ځي. که موږ تیاری او آمادګي ونه لرو بیا زورواکي هېوادونه راځي خپلو ګټو پر بنیاد باندې برنامه بیا جوړوي. هغوی تاریخ مطالعه کړی، هغوی سینتونه مطالعه کړي دي، هغوی هر څه باندې اوس پوهېږي چې څه وکړي څه ونه کړي. موږ باید ورته باید تیاری ونیسو. دا نه خاصه داسې نه شي چې بیا یو ګډوډي، یو بېنظمي، یو جنګ جګړه و ادارات تللو دننه په افغانستان کې اختلافاتو دغه مسایل دوی لمن ونه وي. مننه ګیر صاحب، حقیار صاحب، مارج صاحب له تاسو ټولو نه مننه کوم. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېده د درنو میلمنو نظر و. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.